نکرم د سیند غاړې ګلونه او چې باغ په جوړ شي رانه یوسي سیلابونه. ځکه د پاکستان نه افغانستان ته کډه وړم، په پاکستان کې به په یو شي پسې هم نه یم خفه چې خفه یم په خپل کور کې دی جوړ کړي باغ پسې به زه خفه کېږم. کوم کې چې ما 4-5 کاله خواري وکړله، د مختلفو نرسریانو نه ما مختلف بوټي راوړل د مختلفو میوو چې پکې شامل انار، امرود، انځر، داسې ډېرې قسمته میوې چې کومې دي هغه پکې ما کرلې وي. کوم سره چې 4-5 کاله ما مسلسل خواري وکړله او دې ته جوړې شولې چې دغه ړومبنی کال د چې دوی خپله نښه ښکاره کړې. خو چې کله دغه میوې دور راغی نو اوس دا هر څه چې کوم ده دا زموږ نه په پاکستان کې پاتې کېږي او پاتې کېږي داسې هم نه چې بل مسلمان ته د دې نه فایده رسېږي. هغه ځکه زه چې په دې کوم کور کې پروت یم دا کور زموږ خپل کور ده. دا کور چې کوم ما په پاکستان کې اخیستی ده دا چې زه اوس دلته خرڅوم نو په دغې باندې ما ته څوک دومره پیسې نه راکوي، نو زه مجبوره یم چې دې نه آبادي ورانه کړم. د آبادۍ چې کوم لرګي دي، ګاډرې وغیره څه هم دي هغه له ځان سره افغانستان ته یوسم. او دا کور چې کوم ده دا یو کنډر به شي، بعد کې به بیا چېرته 1 کال 2 بعد مونږ راځو دې پسې او دغه به چې کوم ده بیا خرڅوو. ځکه چې دا دلته کې مونږ د بل چا په نوم باندې د دې کور انتقال کړی ده، نو دغه ځمکه به چې کوم ده دلته مونږ نه پاتې کېږي. په دې کور کې چې دا څومره هم د میوو بوټي دي د دې کور نه چې ګیټ لرې شو دا یو کنډر شو، نو په دې محله کې به کومه کې چې مونږ اوسېږو دې کې هغه ځناور خلک اوسېږي چې دا یو بوټی به دلته کې پرې نه ږدي. زمونږ هغه د 4-5 کالو چې کومه خواري ده هغه به مونږ ته په سیند باندې لاهو کړي. زیاتره ملګري به اوس دا خبره کوي چې تاسو ځئ نو کور مخکې نه ولې نه خرڅوئ. د دې خلکو مسلماني دغه ده چې کله نه هم د افغانانو باندې خبره سخته شوې ده، نو زمونږ په کور پسې دلته کې ډېرې شیګاکان چې کوم ده هغه راغلي دي او هغې ټولو دغه یو خبره کړې ده چې زمونږ د کور 80 لکه روپۍ قیمت کېږي او هغوی مونږ ته راکوي 25 لکه روپۍ. نو د دې خلکو دغسې مسلماني ده، د بورۍ نه چې کوم ده دوی غلطه فایده اخلي. نو د دغې د وجې نه چې کوم دی مونږ کوشش کوو چې دا کور همدلته کې پرېږدو، بیا 2 یا 3 کاله بعد چې کله دا هر څه ختم شي هغې نه بعد بیا راسو او دا کور په ښه بیه باندې چې ده بیا خرڅ کړو. نو که زه په پاکستان کې کوم شي پسې خفه کېږم هغه به زه په دغې وړوکي باغ پسې کوم چې ما د کور دننه جوړ کړی ده. په پاکستان کې زما کور چې ده هغه تقریبا 20 مرلې یعنې د افغانستان یوه لومره ده. په دې کې 10 مرلې یعنې 9 لومره چې کومه ده په هغې کې مونږ پټي جوړ کړي، باغ جوړ کړی. د وخت چې کومه سبزي هم په بازار کې میلاویږي هغه به دلته کې په کور کې مونږ کرلې وي، هغه ماته د خپل کور نه میلاویږي. د خپل کور د دغې ځمکې نه زه دومره فایده اخلم. خو اوس چې زه افغانستان ته ځم نو دا هر څه چې کوم ده دا زما نه پاتې دي په پاکستان کې او پاتې کېږي داسې هم نه چې بل کوم مسلمان د دې نه فایده واخلي. دا به زیات نه زیات یوه میاشت کې دننه دننه دا څومره بوټي چې دي دا کوم میوو والا بوټي دي یا دا کوم چې تاسو ته په نظر باندې راځي په دې کې به یو هم دلته پاتې نه شي، دا ټول به چې د خلکو ریبلي او وړي وي کورونه. نو دغسې حالت چې سړی ګوري بیا ورته د پښتو هغه یو ټپه ور یاده شي چې دوبار به نه کرم د سیند غاړې ګلونه او چې باغ مې جوړ شي رانه یې ویشي سیلابونه.